لننه پوره 40 کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ. هغوی چې شمېر یې څه باندې 100,000 ته رسېده، نږدې 10 کاله په افغانستان کې پاتې شول. یو شمېر هېوادوال دغه یرغل د افغانستان د بدبختیو پیلامه بولي. روز 6 جدی از یکی از روزهای تاریک افغانستان بود که متاسفانه در این روز بالای افغانستان به دفاع تا حدود 100,000 نیروی تا دندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان حمله کردند. بعد از 10 سال نبرد اینا را شکست دادن و به کشور خودشان مثل یک مار شمار زخمی برآمدند. د راپورونو له مخې په نږدې 10 کلنه موده کې څه باندې 1 میلیون افغانان او شاوخوا 20,000 نظامیان وژل شول. په دې موده کې د سره پوځ څه باندې 14,000 سرتیري هم وژل شول. به قربانی دادن، به خون تپیدن، به مهاجرت‌ها مجبور شدن. تمام افغانستان تا زمانی که قوای سرخ اتحاد شوروی از اینجا خارج میشد، کل افغانستان به ویرانه و مخروبه تبدیل شد. اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر افغانستان د سره پوځ یرغل غندلې او د همدې ورځې په مناسبت یې له نړیوال ټولنې غوښتي چې په کورنۍ چارو کې لاسوهنې پرته له اسلامي امارت سره مثبت تعامل وکړي. امارات اسلامی افغانستان از تمام کشورها و جهت‌های دور و نزدیک می‌خواهد که مکلفیت خودش را در راستای ایجاد و تأمین روابط بهتر و قوی در مطابقت با اصول اسلامی ادا نمایند. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغله د 44 کلونو په تېرېدو سره لا یاد یرغل ډېر بوږنوونکی ګڼل کېږي. د 1968 کال د وري په 26مه د پخواني شوروي، امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنیوا هوکړه لاسلیک شوه او ورسره په افغانستان کې د سرو پوځونو حضور پای ته ورسېد او یاد ځواکونه بیا د 1968 کال د سلواغې په 26مه له افغانستانه ووتل.